سلامونه پښتنه مینه ملګرو امین شیرزاد ټي چې پښتو چینل نه یو ځل بیا در سره په لاین کې ملګرو سلام ده او بعضې ملګرو پوښتنه کړې وه او بعضې به پوهېږم نه چې فسبوک څنګه جوړ کړو فسبوک اکاونټ جوړ کړو نن سبا اکثره پوهېږي خو بیا هم داسې طریقې زده چې هغوی صحیح فسبوک جوړ کړي د دې خاطره چې تاسو ته دا ویډیو جوړوم او داسې هیک کېږي او نه به ریپورټ کېږي نو راځو ویډیو شروع کوو مهمه نه ده که تاسو سره فسبوک یو که فسبوک لایټ یو که ګوګل کرومي د دې درې واړو لار نه کوو چې خو اکثره عام طور په دغې باندې مونږ کلیک کوو ګوره دلته چې راغلی ایمیل او فون لاګین دا خو نو هغه چې تیار خپل ایډي ولرئ او دلته بیا ورکړئ بیا دا لاګین باندې کلیک وکړئ بیا تاسو ایډي خلاصولی شئ خو نه زه اوس نوی ایډي جوړوم کریټ نیو اکاونټ په دغه لاندې باندې به کلیک وکړم نیکسټ دلته چې نیکسټ ووایه فرسټ نیم مطلب لومړی نوم او لاس نیم مطلب تخلص مو زه ورکوم امین ټیچ دا زما د چینل نوم دی په دې خاطر یې جوړوم دا ایډي نو نیکسټ باندې به کلیک وکړئ کوشش وکړئ دلته هغسې نوم ورکړئ چې خپل نوم وي په هغه کې آی ډي کارت کې یا په پاسپورټ کې یا تذکره کې هم چې وي ځکه دا دې خاطر چې سبا بیا تاسو هیکران نشئ هیک کولی دلته ورځ وربوټ دی دا زیږون ټایم هم د تذکرې نه یا د پاسپورټ نه ورکوي ځکه که ریپورټ آی ډي هم نه ریپورټ کېږي او اکثره هیکران بیا داسې وي چې هغوی د یو چا آی ډي چې هیک کوي همدغې نه یې کوي برث ډے نه یې کوي د همدغه رقم ته آی ډي جوړه کړي ستاسو په نوم یې جوړه کړي او بیا د تاریخ باندې ستاسو په تاریخ ورکړئ ورته کوشش به وکړئ چې تاریخ مو په خپل ورکړئ د زیږون او بیا درته راتلونکي کې مشکل نه وي قانون صدر نه وي جان دلته میل او فیمیل که هلک یې نو میل او که خور مو یې فیمیل انتخاب میل یم ښه نمبر غواړي زه دا خپل موبایل نمبر ورکړم نو دلته هغه نمبر ورکړئ چې په دې باندې مخکې کله آی ډي نه وي جوړه شوې پام مو یې دې ته زیات وي ځکه په یو نمبر باندې موږ کولی شو چې یوه آی ډي جوړه کړو ډېر یې نه شو جوړولی پاسورډ ته راځو پاسورډ مخکې مې یادونه کړې ده بیا هم درته وایم چې باید قوي پاسورډ ورکړي که هغه هر یو شی چې قوي پاسورډ ورکړي هېڅ کله هم کمزوری پاسورډ مه ورکوئ ستاسو نوم یا داسې به وي چې افغانستان یا افغان ورکړي یا 200 یا 300 دا هېڅ کله هم د دې باندې هیکران ډېر زر بریالي کېږي او آی ډي مو هیک کوي زه ته اوس طریقې ښیم چې څنګه یو ښه پاسورډ لکه فرض مثال د یو کس نوم دی خان لاس نوم یې دی خان ډاټ یا خان 1 2 3 4 داسې @option ګوره دا اوس یو ښه قوي پاسورډ دی په دې باندې هیکر هېڅ کله اوس نه کېږي ام پکې توري دي ام پکې توري دي ام پکې 1 2 3 4 او ام پکې دا کریکټریسټک دا دي دا ورکې په دې باندې هیکر هېڅ کله اوس نه کېږي نو چې هغه هر یو تاسو یې ورکې داسې یو پاسورډ ورکوي پاسورډ کوم چې رانه غلی نه کوم چې کلیک وکړو دغسې ښه چې پاسورډ مو ورکړو نیکسټ هم کلیک کړو بیا داسې یو ساین اپ درته راځي په دې به بیا کلیک وکړئ ګورو مخکې څه کېږي موبایل نمبر نو هغې نه وروسته دغسې فارم درته راځي کنفرم کوډ دا هماغه نمبر ته یو کوډ راځي او هغه ورته ورکړئ او بس بیا په کنفرم باندې کلیک وکړئ مخکې راځي ټیک ا فوټو مطلب پروفایل دنه غواړي او زه به اسکیپ کړم ورکوي که نه ورکوي دا نو
دا 15 کسان غواړي چې نوموړی کې تاسو سره یو ملګری شي که نه، نو زه یې څه کوم چې زه یې ملګری کوم. سکایپ اوکې، مطلب دا پاسورډ غواړي. ښه راځو مهم سیټینګونه درته کوم او چې بیا مخکې لاړ شو. د واپس بیا ما ته یو ریکویسټ هم راغللو، زه قبول به کړو، ته نصیب لرې. دلته راځو چې شي ته یو څو مهم ټکي دي. ښه دلته په دې کلیک کوو، مطلب ښار ورکوي کوم ځای کې اوسېږي او کار څه کې، دا پوښتنې دا ټول جواب کې ویډیو برانه ډېر اوږده شي. که زه تاسو دا کومه خیر دا تاسو بیا خپله وکړئ، اسانه دي. سکول کوم مکتب نه فارغه شوي نوم ورکړئ ورته، بس فرض مثال ورته مشکل نشته دی. زه تاته اوس ښیم دلته اوس پوښتنه کوي او هغې جواب ورکوئ. که زه تاسو دا کوم نو بیا ویډیو ډېره اوږده شي. وی آر ریډ یو go to college کوم پوهنتون ته لاړې، بلخ یونیورسټي بل چارې وایي که نه، چې کدی کوم خوښې نه یې لاندې ورته یې ورکړې. زه فرض مثال ورکوم کابل یونیورسټي، چونکې زه ننګرهار نه فارغ یم. خو بیا دا سیف باندې به کلیک وکړو. نو دا ټولې پوښتنې کوي، دا بیا ورته جواب کوي. وی ڈو یو ورک فسبوک کې کار کوي، پولیټیک کابل کې کار کوي، مزار شریف کې کار کوي. نو زه ورته وایم چې زه روز فسبوک کې کار کوم، یا کومې کمپنۍ نوم ورکوي هم صحیح ده. ویر سټي آر یو فرام، د کوم ښار نه یې؟ کابل افغانستان، هرات افغانستان، مزار شریف کابل افغانستان. ویر ریډیو ګورو های سکول کوم مکتب لاړې؟ بختار حبیبیه های سکول. بس چې کوم مکتب هم وي هماغه ورته انتخابوي، او که نه و دلته لاندې ورته ورکوي نوم ډایرکټ راخلي او بیا سیف باندې کلیک کوو. ویر سټي ډیو لیو چېرته اوس اوسېږي؟ زه ورته وایم چې کابل کې اوسېږو. واټس is your position in Facebook studying hacker studying. اوس ما پروفایل 100% نه خو 90% بدن شوی. خدای غواړي خپل معلومات شیر کړي په فیسبوک ځو ته چې نو دا څه کوم چې دا مې شیر کو، دا پام کو چې شیر نه کړي. ځکه بل مهم شی لکه دا دلته لاندې به راکوشي، دا خپل نمبر پټ کړئ، ځکه دا دې نه اکثر هیکران پوهېږي او بیا آیډي هغه کوي. دا به څنګه؟ اوس دا مې نمبر راواړولو، په دې باندې به دلته کلیک وکړو، بخښنې سره دلته مې کلیک وکړو. ګوره دا د 3 نفرو نامه، بیا دا لاندې مور فرینډس، بیا دا آنلیمي دا کلب به انتخاب کړي. ګوره دلته کلب راغللو، صحیح ده. بس نور راځئ دلته دا لاندې سیف باندې کلیک کوو، لاندې دغه باندې نو تاسو نمبر پټ کړه، ستاسو نمبر به څوک نشي کتلی. خبر ده دې ته هم پام کوئ. دا ګوره دا قلم باندې دې باندې بیا کلیک وکړئ، کېدای شي که دا موږ نه پبلیک شوي نو دا هم هغه کې. زه ورته وایم چې دا یو ملګري مې څه ګوري، زه وایم چې بیخي ملګري دې ونه ګوري. دا آنلیمي کوي، دا هم دا کلب ته چې علامه راشي نو لاندې سیف باندې کلیک کوو، اخري اپشن ګورئ. نو دغه شان چې وکړي به انشاءالله فیسبوک هم نه هغه کېږي، هیکر میکر په دې باندې وس نه کېږي. او پروفایل ورته بیا بدل کړئ په خپله باندې، یو څو نوره سیټینګونه یې درته ښیم چې هغه هم وکړئ. نو دلته راځو، بعضې ملګري پوښتنه کوي چې یاره دا ملګري مې کومه هغه کم او څنګه بندې کم او څوک یې ونه ګوري که نه، نو د دې د خاطره بیا ډېر مشکل سره به دا سیټینګ ته بیا راځو. د لاندې ګوره دې ته بیا راځم، په دې سیټینګ به کلیک وکړئ. دا ډېرې هغه دي یو څوک را سره ټیک کوي که نه، نو
ام پکې د خو دا به پرېږدو دا مهم څه نه پرایویسي سیټینګ په دې به راواخلو دا به کلیک کړو پرایویسي سیټینګز وښیي پرایویسي شارټ کټ settings مهم دغه ځای دی ملګرو ګورل د سیټینګ ته راغلی بیا سیکیورټي ان لاګین په دې باندې کلیک وکړئ دلته ورته هغه یو کس انتخاب کړئ دلته چې که خدای مکه سبا هم تاسو ملګری ایډي م څوک هیک کړي نو بیا د هغه په ترو باندې ایډي ترلاسه کولی شي ګورئ ما دا انتخاب کړو زه خو بیخي اوس ملګری نه لرم پوه شو نو تاسو ملګری ځان سره هغه کوي بس بیا تاسو انتخاب کړئ د هغه په ترو باندې بیا تاسو خپل ایډي راخیستلی شي پاسورډ که غواړئ چینج پاسورډ همدغه دی نو پاسورډ چینج کولی شئ یو او پسې بله مهمه خبره دی کې ټایم لاین ته راځو ګوره دا ټایم لاین ان ټیګینګ په دې باندې کلیک وکړئ اکثره ملګري وایي چې ما سره څوک عکس چیک کوي یا څنګه که نه ګوره لومړی راځو هو کان سی یور ټایم لاین یور پوسټ ټایم لاین ښه دغه پرېږده دا د پراینډ ځي دغه دوم باندې راځو دا کلیک کوئ دا هم چې کلیک کړو دلته بیا لاندې راکوز شئ آن لیمي په دغه باندې کلیک وکړئ دغه بس تاسې یو خط ګوته په دې هغه بس دوی ځایه نور وځئ ګوره دا بند شو تاسو سره به څوک ټیک کولی نه شي عکس بل ریویو به هم درکوي درته یو آپشن به درکوي چې چا در سره کله عکس ټیک شو په دغې باندې کلیک وکړئ نو دا به تاسو خبرداری درکوي چې یاره فلانکي تا سره عکس ټیک کړلو نو نور پکې داسې خاص خبرې نشته دی او په دې هیله چې ملګرو ویډیو م خوښه شوي بیا هم که څه مشکل و راته ووایئ او زه به درته انشاءالله راتلونکي کې به ویډیو په جوړه